له افغان سندرغاړي اسما وصال سره په پاکستان کې پولیسو څه کړي دي که غواړئ چې تاسو یې هم په اړه پوه شئ نو ویډیو تر پای وګورئ. په پاکستان کې د کډوالي افغان سندرغاړي اسما وصال خور خوشي مهتاب رسنیو ته تایید کړي چې خور یې اسما وصال پاکستانی پولیسو 13 ورځ په اسلام آباد کې د ویزې د اعتبار نیټې د پای ته رسولو له امله نیولې ده. اغلې مهتاب زیاته کړې چې خور یې د 13 ورځې راهیسې د اسلام آباد په حاجي کیم د کډوالو د لیږد مرکز کې د نظارت لاندې ده او افغانستان ته په جبري ډول د ستنولو له ګواښ سره مخ ده. اسما وصال له 13 کلونو راهیسې په تبعید کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د خپل خور او یو ورور سره اوسېده. د پاکستان حکومت او امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه تفسیر نه ده کړې. د افغان سندرغاړي په داسې حال کې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول کیږي چې د طالبانو او پاکستان پوځ ترمنځ د وروستیو نښتو د پاکستان د لومړي وزیر د فرمان له مخې د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر ګړندی شوی دی. په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي په وروستیو 3 ورځو کې پولیسو د افغانانو د نیولو لړۍ چټکه کړې او په ځینو مواردو کې ورڅخه د پیسو غوښتنه هم کیږي. په همدې حال کې ځینې پاکستاني رسنیو د کورنیو چارو وزارت د سرچینو له قول لیکلي چې دغه وزارت امنیتي بنسټونو ته سپارښتنه کړې چې د هغه افغان کډوالو د نیولو او ایستلو څخه ډډه وکړي چې حساس وضعیت لري، یعنی هنرمندان، خبریالان، مدني فعالان او هغه کسان چې ژوند یې د افغانستان په شرایطو کې له ګواښ سره مخ دی. خو د اسما وصال خور خوشبو مهتاب وایي د اسما له نیول کېدو وروسته مې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا کډوالو ته د ورکړل شوي شمیرې سره اړیکه ونیوله، خو کله چې هغه کس پوه شو چې زه افغانه کډواله یم نو اړیکه یې پرې کړه او بیا یې زموږ اړیکو ته ځواب نه وایو.